نړیوال کاروباري شخصیت او د اپل کمپنۍ مشر بیلیونر سټیو جابز د 50 کالو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو او په میلیارډونو سرمایه یې پرېښوده. له مرګ مخکې یې څو مهمې خبرې خلکو ته پرېښودې. زما له موجوده حالت څخه زما د ژوند کامیابي جوهر په نظر راځي، لیکن زه د دې ټولو شیانو لرلو باوجود د خوشحالۍ احساس نه کوم، او په آخره کې سرمایه یوازې یو عادت راته ښکاري، او یا داسې شی چې هغه کې یوازې عادت اچول شوی وي. دغه مهال چې زه په خپله بستره کې پروت یم او مریض یم، د خپل ژوند فلم مې تر سترګو کېږي. زه احساسوم چې زما ټول شهرت او دولت د مرګ په وړاندې بې معنا دی. ته به څوک د خپل ګاډي چلولو لپاره، نوکران به ستا د خدمت کولو لپاره، کارمندان به د خپلې سرمایې او شهرت ګټلو لپاره په کرایه باندې لاسته راوړي، خو یقینا هیڅکله به په هیڅ قیمت خپلې مریضي او د درد برداشت کولو لپاره څوک په کرایه ونه نیسي. انسان چې څومره مادي شیان وغواړي لاسته یې راوړی شي، لیکن هغه شی چې یو ځل یې د لاسه ورکړي بیا نشي لاسته راوړی، هغه ژوند دی. څومره چې عمر زیاتیږي په همغه اندازه انسان هوښیاریږي او لا پوهیږي چې کوم ساعت چې $10,000 قیمت لري، او یا کوم ساعت چې $10,000 قیمت لري، یا 15,000 یو ډول وخت راته ښیي. موږ پوهیږو چې $10 بټوه او د $300 بټوه کې پیسې کېږدو، رقم همغه یو رقم دی. که چیرې موږ د لکونو ډالرو موټر او یا د زرګونو ډالرو موټر وچلو، آخر کار همغه منزل ته مرسوي، لار او فاصله به هم یوه وي. که چیرې موږ په یو وړوکي کور کې ژوند وکړو او یا په یوه لویه ماڼۍ کې ژوند وکړو، نو تنهایي همغه یوه تنهایي ده، او موږ د 2 مترو څخه زیات نشو نیولی. ستا حقیقي خوشحالي مادي اشیاو پورې نه وي تړلې. مثال د طیارې د سقوط پر مهال د ټیکټ د قیمت لوړوالی او کموالی هیڅ فایده نه کوي، بې فایدې دی، ځکه هغه وخت پیسه تا نشي بچ کولی. د دې لپاره امید کوم چې تاسو پوه شوي یاست. که چیرې په ژوند کې یو اعلی مقصد ولري او یا نورو ته خوشحالي ورکړي، نو رښتینې او حقیقي خوشحالي همدغه ده. څو حقایق باید په ژوند کې ورته پام وکړو. خپل اولاد ته دولتمندي مه زده کوئ، بلکې هغوی ته خوشحالي زده کول ور زده کړئ. کله چې هغوی لوی شي، هغوی ته به د څیزونو قیمت معلوم وي، نه دا چې ورته د قیمت معلوم شي. خپل خوراک د دوا په څیر وخورئ، داسې نه چې سبا بیا دوا د خوراک په څیر خوړلو ته مجبور شي. پیسو څخه سپره جوړه کړه او سیوري لاندې ژوند وکړه، ځکه چې پیسې موږ ته د ژوند کولو لپاره راکړل شوي دي، نه دا چې ژوند د پیسو لپاره. د هغه خلکو سره محبت وکړئ چې الله تعالی تاسو لپاره انتخاب کړي دي. هغوی سره احسان وکړئ. یوه ورځ به داسې راشي چې یو بل ته به ضرورت پیدا شي. که چیرې غواړئ چې سرمایه‌داره اوسئ، نو یوازې مزل کوه، او که غواړئ خوشحاله اوسئ، نو د نورو سره مزل کوه او مخکې ځه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته قیمتي او په ایمان خوشحاله ژوند نصیب کړي.